نن سهار سه شنبه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په درېیمه ناحیه کې چاودنه شوې. په سلامونو مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند آصف وزیري وایي چې د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو پر یو 1580 بس موټر د سړک غاړې ماین چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. ښاغلی وزیري وایي چې دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرژوب له شمېرې لوړې شي. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د ځینو عیني شاهدانو د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې کابو 20 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.